زما قدرمنو دغه درخت چې الله پیدا کړی ده دغه درخت چې کم ټیم د پل کوي فروټ کوي نو ګرد خلک دغه درخت بیا ډیر خیال ساتي بیا هغه ته اوبه مور کوي د هغې د هر قسم بندوبست کوي او انتظام یې کوي او هر یو چې د هغه درخت سره نږدې ګرځي محبت ورسره کوي ولې چې هغه درخت دوی ته یو فایده ورکوي یو پل ورکوي فروټ ورکوي نو په دغه وجه هغه خلک د هغې درخت سره تر نورو درختو زیات محبت کوي زیات مینه ورسره کوي او که چیرې دغه درخت هغه پل فروټ ختم کې وچه سي او نورې درختې تر دې ښه سي نو بیا خلک چې دی بیا د نورو درختو سره محبت کوي د دې درخت ته نږدې هم نه ورځي یا درخت چې د ازغي وکړي نو بیا خلک شنیان د ګرد لرې ځین ګرځي ولې په هغې کې هغه صفت نشته چې خلک محبت ورسره وکړي هغه فایده نشته چې هغه فایده خلک ځین واخلي نو بیا خلک د هغه سره لرې ځي منډه ځین وایي داسې دغه انسانان الله پیدا کړي دي په کم انسان کې چې ښه اخلاق وي ګرد خلک د هغه سره محبت کوي هر پلار خپل زوی ته وایي چې د پلانی د زوی سره چې دی د هغه سره ګرځه که سفر کویم د هغه سره ځه او که سکول ته ځې که مدرسې ته ځې د هغه سره ته محبت کو د هغه سره ګرځه د هغه سره تعلق وساته د پلانی زوی ډېر ښه اخلاق لري ډېر نیک هلک دی چې په ده کې ښه اخلاق وي هر سړی محبت ورسره کوي په کور کې پلار محبت ورسره کوي مور محبت ورسره کوي چې په ده کې ښه اخلاق وي او که چیرې یو سړی بد اخلاقه وي نو ټول د هغه څخه نفرت کوي هر سړی خپل زوی ته وایي چې د پلاني د زوی سره مه ګرځه دا بېلارې هلک دی دا ډېر بد هلک دی دا بد کردار هلک دی بد اخلاق هلک دی د دې هلک سره مه ګرځه ولې د هغه اخلاق څه نه دي د بد اخلاقه سړي څخه هر سړی منډه وایي کله چې الله رب العزت فرمایي کله چې انسان بد اخلاقه سي بد کردار سي نو الله رب العزت وایي اولئک کالانعام دا به داسې لکه حیوان داسې لکه حیوانان داسې بل هم اضل بلکې کله کله دومره زیات بد اخلاقی اختیار کی داسې بد اخلاقی اختیار کی چې هغه تر حیوانانو بیا ډېر لرې ولاړ شي تر حیوانانو بدتر شي تاسو ولیدلی دا په حیوانانو کې درې قسمه حیوانان دي په دنیا کې یو هغه حیوانان دي لکه دا غوا بیزه د دغه حیوانانو صفت دا دی دا د خپل ځان دپاره چې خوراک حاصلوي نو دا بل حیوان ته تکلیف نه ورکوي نور حیوانات نه په تکلیف وي بس په لوږه باندې خپل وخت تېروي خو بل حیوان ته تکلیف نه ورکوي دا د غوا او د دغو صفت دی او یو حیوان بیا هغه دی لکه شیر هغه د خپل نس د کولو دپاره ځان مړولو دپاره بل حیوان ته تکلیف ورسوي بل سره ونیسي سیرې کې وی خوري ختم کې دغه ژوند ور ختم کې خدای دا دی چې د یو فایده وسو د خپل نس ټک یو دغه حیوان دی دریم حیوان بیا هغه دی چې د هغه چا ته تکلیف ورکوي په هغه تکلیف ورکولو سره د هغه ژوند ختموي هغه ته تکلیف ورکوي لیکن هغه ژوند ختمولو سره د یوه فایده هم نشته لکه لړم او مار د مار او لړم دا چې انسان خوري چې په دې کې د یوه روپۍ فایده هم نشته دته یو فایده هم نه رسېږي نه د غوښه په زیاتېږي نه دی په شاغېږي نه دته فایده ورځي د یوې روپۍ فایده هم دته نشته بس هغه انسان ته بس تکلیف ورورسوي هغه په تکلیف کوي دته فایده نه وسو اوس هغه نور دوه انسانان خدای دي چې هغو ته خپله فایده میلاو شوه دغه لړم او مار چې دې ته یوه فایده هم نشته داسې د انسانانو درې قسمه دي بعضې هغه انسانان دي چې بل څوک نه په تکلیف وي بعضې هغه انسانان دي چې د خپل ځان پیسې وصولولو دپاره بل سړی مړ کړي خو د ده یو فایده ځان ته یو فایده راوړه لیکن بعضې داسې بدبخته شته چې هغه د ده یوه فایده نه یې بخښي بل مسلمان ته تکلیف ورکوي دغه الله رب العزت بل هم اضل دا تر حیوانانو وایي بدتر شي بیا د الله په نزد باندې تر حیوانانو لا بدتر شي دا سړی او بیا د اخلاق چې دي درې قسمه دي درې قسمه اخلاق دي یو اخلاق حسنه دي او یو اخلاق کریمانه دي او یو اخلاق عظیمه دي اخلاق حسنه دي ته وایي دغه اخلاق الله رب العزت د موسی علیه السلام امت ته ورکړي چې ستاسو کوم سړی تا ته تکلیف در ورسوي مثال ستاسو سترګې ودر وایستله بس د دې اخلاق دا و چې تم دغه سترګې ورو بس غاښ در مات کړي
ته غاښ ورمات ک لاس یې در مات کی لاس یې ورمات ک دغه دا هغو اخلاق بس هغو نه بدله ځینې واخه زیاته مه ځینې اخ دې ته اخلاق حسنه وایي دا د موسی علیه السلام امت ته الله پاک دغه حکم کړی لکه قرآن کې چې راځي ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن دا د غوږ په بدله کې غوږ دی د سترګو په بدله کې سترګه ده دا او یو اخلاق چې دی د عیسی علیه السلام کوم ته الله پاک امت ته الله ورکړي هغه اخلاق کریمانه دي اخلاق کریمانه بیا دې ته وایي چې یو سړی ته تکلیف در ورسي بس تا هغه معاف داغه څه بدله ما اخه دې ته اخلاق کریمانه وایي کرم باندې وکړه هغه بس معاف که بس خپل بدله ور پرېږده بس تر ورتیرس دا د عیسی علیه السلام امت ته الله پاک ورکړي نو عیسی علیه السلام په باره کې هم دا راځي ولاړو یو سړی ښکنځل ورته کول یو مخه ښکنځل ورته کول و عیسی علیه السلام هغه سړی ته دعا وکړي بل سړی ورته وویل چې حضرت هغه تا ته ښکنځل کوي بد درته وایي غلطي خبرې درته کوي او ته درته دعا وکړې وایي ده څه ورته ویل عجیب الفاظ یې ورته ویل وایي ده ورته ویل کل اناء یترشو بما فیه په برتن کې په لوښي کې چې کوم شی موجود وي هغه ځین راوځي د ده په برتن د ده په ظرف د ده په لوښي کې ښکنځل او بدې خبرې دي زما په برتن زما په لوښي کې چې دی هغه دعاګانې دي زه خو د الله نبی یم دعاګانې ورته کوم نو دا د عیسی علیه السلام د امت اخلاق کریمانه وو چې چا به ظلم ورسره وکړي د به معاف کړي او یو اخلاق عظیمه دي هغه اخلاق نبی علیه السلام امت ته الله پاک ورکړي بهترین اخلاق دي اخلاق عظیمه اخلاق عظیمه دې ته وایي چې سړی ستا سره ناجایزه وکړي ستا سره بد وکړي یو خدا دې معاف کړي یو دویم یا بدله مه ځینې اخله دویم دا دې معاف کړي دریم احسان باندې وکړه شور سره وکړه دې ته اخلاق عظیمه وایي دا اخلاق الله رب العزت زموږ د نبی علیه السلام ته او دغه امت ته الله ورکړي دي یعنی بدله مه اخله معاف یې هم کړه ښه م ورسره وکړه دا زموږ د نبی علیه السلام اخلاق ابن علي ابن حسین رضی الله عنه په باره کې راځي یعنی دا زموږ مخته مشران چې کم تیر شوي دي هغه د نبی علیه السلام په اخلاق باندې خپل ژوند تیروي د هغه په باره کې راځي وایي ته د خپلې منځې وایي بدنۍ په لاس کې او د لوټۍ په لاس کې او دس یې ورکوي نو هغه په سوچ بدل شو هغه لوټه او دس بدنۍ چې کومه وه هغه په ده باندې ورلس په سر یې ولګېد ځان خبر دی چې څوک لوټه په درې لکې نو خو غوسه خو راځي خامخا په طبیعت کې خامخا سختي راځي سړی به خامخا خو به دی کېږي غوسه چې امام شافعي رحمة الله وایي چاته چې غوسه نه راځي دا خر دی چې غوسه راغله برداشت یې کړه دا د انسان دی دا انسانیت نو غوسه چې راغله ظاهره خبر ده اوس به خبر ورته کوله هغه هم د دوی د کور منځه و د دوی په کور کې وخت تېر کړی پرورش یې کړی هغه فورا د قرآن آیت ورته وایي والکاظمین الغیظ وایي مؤمن او تقوا والا هغه سړی دی الله رب العزت فرمایي چې هغه خپله غوسه زغمي خپله غوسه برداشتوي ته غوسه برداشت هغه بس خاموش شو غوسه یې ختم کړ بیا مخته پسې ورته ویل والعافین عن الناس وای مؤمن او متقی سړی هغه دی چې هغه خلک معاف کړي نو ته ما معاف کړه وای هغه ورته معاف کړی مې بس او مخکې د قرآن آیت ورته والله یحب المحسنین الله رب العزت چې دی هغه د احسان کول والا سره محبت کوي هغه ورته احسان دا دی بس ته آزاد یې ولاړس بس خپل کار کو یعنی هغه په د قرآن آیتونه چې په مخ ته رالو فورا بیا هغه ته خپل سر کښته کړي عمل به په وکړي حالانکه منځه د ګوره تکلیف یې ورسوي لیکن د بدلم نه ځینې واخیسته معاف یې هم کړه آزاد یې هم کړه دا زموږ نبي موږ ته دا اخلاق راښولي په دغه اخلاق کې یو سړی ژوند تېر کړي یقینا به دغه دنیا الله پاک دته جنت جوړ کړي په دا دنیا کې به دی مزې کوي او په حدیث کې راځي یو حدیث کې ما په خطبه کې ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای سلمن قطعک وای ته هغه چا سره جوړه وکړه کوم چې ستا سره تعلق خرابوي ستا سره چې کوم سړی تعلق نه ساتي وای زه په مخه دې شسه زما ته مخ مرش کړو د هغه سړي سره وای ته تعلق جوړ کړه دا د نبی اخلاق دي وعفو عمن ظلمک کوم سړی چې په تا باندې ظلم وکړي هغه معاف کړه دا د نبی علیہ السلام اخلاق دي واعطي من حرمک کوم سړی چې تا محروم کړي هغه ته ورکړه یعنی یو سړی تا ته رالی درته ویل چې زموږ په کور کې مریض دی ستا موټر که زموږ سره هسپتال ته ولاړ شي یو مثال در کوم تا په هغه ټیم باندې انکار ورته وکړي چې نه ستا موټر دا شپه وګوره او ته موټر غواړې ولاړې
بیا داسې وخت راغلی یو ورځ ستا یو شی په کار شو هغه بیا د ده سره دی ته چې ورغلې وایي دی چې تا ته راسي نو ته دا مور ته وایي چې ستا په یاد دي چې موټر دې نه راکوي ولاړ شه زه نه در سره وړم نه د نبي اخلاق دا دي هغه وایي ته ورسره ولاړ شه واطع من حرمک ورېږه هغه چا ته کوم چا چې ته محرومه کړی او یو بل ټوکړه د حدیث واحسن الى من اساء الیک او ته د هغه چا سره ښه وکړه څوک چې بد در سره کوي دا څوک چې ښه کوي د هغه سره ښه کول خو اسانه دي چې څوک بد کوي د هغه سره ښه کول دا کمال دی لکه اردو یو شاعر وایي نشہ پلا کر گرانا تو ہر ایک کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تعامل ساکی نو د بد د شو والا سره خوش سړی کولای شي یو سړی ستا سره بد کوي دا غسر شو کدا کمال د زموږ د نبی دغه اخلاق نبی اسلام مست دغه اخلاق را شولې دي چې څوک بد در سره کوي دا غسر شو ک په دغه چې کم نورانیت الله پاک تعالی درکې په زرا او نوافل چوکې په هغه باندې نه ملاوي شي چې سړی ستا سره بد وکي ته شور سره وکي برداشت کې دا خبره برداشت